خوست ولایت کې د پاکستان او د افغانستان تر مابین اوس هم شپږمه ورځ ده چې په وقفه ډول باندې جګړه روانه ده. د خوست ولایت هغه خلک چې هجرت ته مجبور کړل شوي دي هغه وایي چې له جنګ څخه موږ ستړي یو، نور پر دې ځای باندې موږ نشو اوسېدلی و، یو خوندي امن ځای ته ځان رسولی ده. او دوی زیاته کړې چې کله د پاکستان له لوري پر افغان حکومت باندې ډزې کېږي، کله د افغان له لوري د پاکستان پر حکومت باندې ډزې کېږي. او دغه رقم دوی زیاته کړې ده چې پر دغه علاقه باندې د افغان حکومت له طرفه په سیمې خاردار پر څنګ باندې یو سړک تېرېدونکی ده چې هغه افغان حکومت د خپل امنیت لپاره د خپل ملک د حفاظت لپاره جوړوي، خو د پاکستان حکومت له لوري هغه سړک پر دې ځای باندې نه پرېښودل کېږي او پر دې باندې ډزې کوي. نو افغان حکومت مجبور ده چې د هغو ډزو جواب ورکړي او د هغه په مقابل کې ودرېږي، د خپل ځان دفاع وکړي. او دغه رقم د خوست مرستیال والي هم هغه ځای ته رسېدلی ده او خپلو ځواکونو ته سخته سپارښتنه کړې ده چې هېڅکله د خپل د هېواد د ساتلو لپاره پر شا نه سیره او د دښمن په مقابل کې کلک ودرېږئ. او دغه کم کار چې موږ شروع کړی ده دا به د سر په بیه باندې بیرته خپل ځای خپل سر ته رسوو، په نیمۍ کې به یې نه پرېږدو. که دا جګړه 10 کاله نوره هم د روډ پر سر باندې شروع وي نو موږ هېڅکله د دې دریځ څخه نشو شاته کېدلی. د خپل هېواد لپاره مو بې انتها زیاتې 20 کاله مخکې قرباني ورکړې، بیا هم ورته تیار یو. دا روډ دا سړک به مو تر خپله منزله د خپل افغان د پولې ساتلو تر حدودو پورې ضرور رسوو.